الکوزی صاحب یو ځل زه په دې څومره عمر کې چې عربو کې هم ژوند مې کړی ده او غربو کې هم که نه د دواړو ځایونو کې او اوري ژبه مې عربي ده متاسفانه ووایم که خوشبختانه ووایم خو نصیب و قسمت و او دویم ژبه مې بیا نارویجي او سویډني شو بیا انګلیسي مې زده کړه خو خیر دا ژوند په یو عبارت مهاجرت ما ته دومره فایده ورسوه چې نوره دنیا مې وکته د نوره دنیا خوشحالیانې مې وکړه وبښئ جړه مې لږ راځي هغه د سوریې خلک خوشحالیانې چې مې وکته که نه الکوزی صاحب ځان سره مې فکر وکړو که نه دا سوریایان خو ما سره په عربي کې هم غږېږي که نه ما ته وایي چې تاسو وطن څنګه دی او هغې ته وایم چې زما پښتون بې تعلیمه دی زه وطن نه لرم ما ته وایي چې تاسو ولې نه ځئ تاسو ولې دومره خوشحالیانې نه کوئ تاسو بیرغ نه لرئ تاسو وطن نه لرئ والا د سوریې خلک ځینې د دوی خوشحالیانې چې وکړه ځان سره مې فکر وکړو تر څو پورې به داسې برباده ژوند تېروو پښتونه ویښ شه پښتونه ځان دې برباد کړه پښتونه زاري کومه درته د خپل مور او خور باندې رحم وکړه پښتونه خیر ده عذر کومه درته غلطي په منګه ده والله که نه په امریکایي او نه په روسي او نه په پاکستاني وبښئ الکوزی صاحب وبښئ زه دوی وطن کې ژوند مې نه ده کړی خو یو ارمان مې و چې خدای پاکه یو ځل داسې خوشحالیانې چې داس ولې زه خوشحاله نه یم په خدای دې سوریایي خلکو نه چې زه ګورم که نه ځینې ما ته وایي دا اروپایانو اوس ریپورټونه شروع کړي دي امریکایانو کاناډایانو موږ خو بیرته ځو موږ وطن لرو زه ورته وایم چې د 1990 نه تر ننه پورې زه وطن نه لرم او بس کا دا میک دې بند کا او شبت دا میک بند کا چاته وایې چاته دا خبرې کوې چاته دا د پنجابي زامنو ته دا خبرې کوې دا د ایراني زامنو ته دا خبرې کوې چاته دا خبرې کوې موږ مه خفه کوه ورکه زه دې دپاره نه یم راغلی تا ته مې ویل چې نور مه راجېږېږه دلته موږ ته مو تکلیفونه پیدا کړي دي دا دوی ته چې وژاړي دا خلک تا ته وایي دا لیونی د شراب وهلي د چرس وهلي د بنګ وهلي دا د تا د ژړا د اوښکو پروا نه لري دا ولس دا ولس که وخت کې پېژندلی نو نن به دغه حال نه و دغه حال به مو نه و ورکه زه خپله دومره زیات غمونه لرم نور د چا غمونه وړلی نه سم اشنا نه د چا کیسې اورېدلی سم ډېر مې واورېدل نه سم پیدا کولی خدای ته وګورئ د لارې حل رانه ورک ده خپل سرنوشت رانه ورک ده زه نور د تاسو زه تاسو دا اوښکو تاسو دې خبرو ته د انسان په حیث باندې څه رقم جوابونه وایم د هره خبره چې تاسو کوئ راځئ د هره خبره چې تاسو دلته ما سره کوئ زه د یو افغان بچي په حیث باندې په دې سینه کې جیم نور به څومره زه جی کړم کله به یې جی کړم خو دا نور هم په دغه ځای کې پراته دي دا نور خو هم ویني چې دا وطن کې کوم حالات روان ده دا نور هم چاته وایي